د اسمانه راکته شوې یم او نه پیریان راوړم، خپله راغلم. وی چې په خپله راغلې بیا ما واده نه دی کړی. په خپل سر درته قسم خورم که نه چې مجرد په زیارتونو او وادینو باندې ګرځم. رامشه توپنچه را دا یې توپنچه واخله او مغزی ورته باد که. خیر راغلی سولې. خیر اوسې. دا دوه ځوانان چې وینې زما د پوهنتون همدوره وو، معصوم جان او کمال جان. ملګرو دا سوله ده، موږ پسې د مدني مبارزې توره راخیستې ده. چې ورباندې غلط نه شي، دا اوس هم د غرونو خبرې کوي. سولې تا د بل غره داستان چېرته ورساوه؟ ښه نو دا ستا برکت یې سړی د غرونو راښکته او د دې نوو کارو د که سیاله سوله نو څوک نه پیژني. د دې نوم خو د هرې رسنۍ او مدني حرکت اورېدل کیږي. ورونو تاسو ما څنګه پیژنئ؟ چې اوس سیال خفه نه شي. وایه پوهېږم چې څه وایې. اوس یې وایم په سیال دا تورونه چې استاد پوهنوال رحیم شاه خان یې تختولی او وروسته بیا د سیال د محکمه کولو غوښتنه. معصومه دا دې پرېښوده. کماله ته ما چېرته ویلو ته پرېږدې؟ دا او دې ته ورته پیښو کې موږ تاسو د مظاهرو په سر کې لیدلي، او بله دا چې اخبارونه ستا په عکسونو باندې ډک دي. معصوم جانه ستاینلیکونه دې پرېښوده. اصلي ستاینلیک له وطن او وطنوالانو سره سوچه مینه ده. دغه اوسنی سیال چې تاسو وینئ دا د سولې له دغو ښایسته او معقولو انساني خیالونو څخه جوړ شوی دی. ملګرو زموږ خو همدومره زده وو، نور به یې په خپله سوله درته ووایي. هو سیال خان رښتیا وایي، دا خو ماته د افتخار ځای ده چې سیال خپل ځان زما د معقولو خیالاتو جوړ شوی بود ګڼي. سیاله تاسو سره خپلو کې غږیږئ، موږ به درنه رخصت شو. تاسو دواړه به ما سره په موټر کې لاړ شئ. مننه، تاسو به موږ سره په تکلیف کې شئ. د تکلیف کومه خبر نه ده، موټر م رسئ. ښه سمه ده. خبره ده بهرامه؟ سیاله له هغه موټر د چا و؟ د سولې و. خیرت خو ده د مرجان مېرمن په اولاد ناروغه ده چې هغه یې کلینیک ته رسولی وای. که چېرته موږ په کلي کې کلینیک درلودلی بهرامه، اوس به داسې بدبخته او بیچاره نه وای. اوس به څه کوو لاله؟ څه به کوو نو، دربس ټکسي به ونیسو. راځه راځه چې لاړ شو.
السلام علیکم ماما. وعلیکم خوریا وایه څه درته وتلم چې نن بیخي سودا هم نه ده کړې. سودا مودا مې نه ده په کار لکه ګولۍ راکړه. ګولۍ د څه شي ګولۍ؟ د بابا مې ولاد د سر رئیس نه سر درد کوي. ښه بیخي د سر درد لیوانی کړې ده. ښه په دواړو سترګو دا ګولۍ اصلي خو دي انشاءالله داسې اصلي دي چې وی خوري او ټکه پتره کېږي انشاءالله چې څو د قیمت یې؟ بس تا دپاره خوریا 10 روپۍ. 10 روپۍ دغه یو خو اصله دوا قیمت یې پیسې خو اوس راسره نشته. ښه چې کور ته راغلم یو څو دانې هګۍ برته راوړم. خو ګوره خوریا چې بېرته راغلې نو پوره شپږ کورني هګۍ به ځان سره راوړې. صحیح ده؟ خدای په امان. خدای په امان. استادانو راشئ لږه دمه ونیسئ. راځئ راځئ ملک صاحب انګور راوړي راځئ. لیلا لور مې په پوهنه مینه ده تاسو ته انګور اماده کړي. ملک صاحب ته څومره علم دوسته انسان یې او څومره علم دوسته کورنۍ لرې او د لیلا لورکۍ د پوهې هم خبر یم. سرمعلم صاحب کور دی ودان خوشحاله اوسئ. هلکانو راځئ که نه واخلئ انګور واخلئ. ملک صاحب اورېدلي مې دي چې وړاندیار او ورېره مې هم کولی سي په ښوونځي کې درس ورکړي. سرمعلم صاحب تا ته به یاد وي یا نه زه د اردو افسر وم او مېرمن مې د ښوونځي ښوونکي. کله چې نظام بدل شو نو زه د افسرۍ او مېرمن مې د معلمې نه خلاص شو. موږ به د پوهنې مدیریت له لارې ټول سوابق راوغاړو او ورېرې لپاره به نوې عریضه ولیکو. چېرته په خپل سر روان یې؟ صدوقانو سره یې خو نه ده چې هر څوک دې راځي بې پوښتنې بورځي. سره شه ټېله مه کوه خیال مې په کار دی. نقد یادوه بیا د نوم زه په کتابچه کې لیکم بیا وټکه وټکه. ځوانه خیریت خو به وي دلته خبرو ته راغلی او که بل څه کار لپاره؟ سیال دلته شته؟ نه سلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه له بابا ګولۍ ورته راوړه. خیر یوسې زویه. مورې دا ګولۍ دې وګورم. پام مورې پام 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 دا په زهرو بدلې سوي دي. د ګولیو تاریخ تېر دی. دا څنګه خورې ته؟ ته خو همدا اوس زمرو د بازار نه راته راوړل. کله کله چې زما سر خوږېږي همدا ده وخورمه. والکه ګنګسه دا ګولۍ د کوم دوکان نه راوړي تا؟ دا مې د کلي د دوکان نه راوړي دي. هغه د هر مرض دوا لري. راکه زه بېرته راځم مورې. ښه یا الله ته خیر را پېښ کړې. سلام علیکم. وعلیکم سیاله ستړی مه شې جوړې په خیر یې. ښه ده ښه ده خیراتي ده. ماما دا ګولۍ چې تا زمرد ته ورکړي دي تاریخي تېر دی. دا ولې؟ تاریخ تېر یعنې څه سیاله تا به اوس شپږ هګۍ راوړې وای چې ورور دې دوا وې وړله کور ته. ګوره ماما که چېرته یو نفر مړ کېږي نو خلک بیا څه وایي؟ خلک وایي چې وخت یې پوره شو مړ شو. آفرین ډېره په ځای خبره دې وکړه. که چېرته د یو انسان وخت پوره کېږي نو بیا هغه د خاورو لاندې ښخېږي ځکه وخت یې پوره سه که نه؟ دا خو راسره منې. بلکل دلته د تا په دوکان کې د دغه ګولیو تاریخ تېر و خو تا بیا هم زمرو ته دا ګولۍ ورکړې. آیا انصاف د تا په نظر همدې ته ویل کېږي؟ دا ظلم نه دی؟ د قانون په نوم هم یو چی لرو چې باید ټول مراعات کړو. او بله خبره دا چې که چېرته د عامې روغتیا خلک دلته راسي او د تا په دوکان کې دغه تاریخ تېرې ګولۍ وویني نو هلته ته په خپله یو غټ مجرم او قانون به ډېره سخته جزا درکړي
دا ټکی دې ښه په یاد کې ګوره ولره چې بیا پښیمانه نه سې. سیاله زما خو د قانون نه زړه تور که له قانون یې څه د خلکو له ژوند او کاروبار سره او دا دوایي خو بیا ما تازه د زرګل له درملتون نه راوړي دي. زه خو نالوستی سړی یم، زه نو څه خبر یم او بیا په دې 2 اونیو کې وخت تېر شو. څه دې ویلې ماما چې دا دوا د له زرګل نه راوړې ده؟ پخوا مې له ښاره راوړه، خو اوس زرګل د خپل درملتون نه راته رالیږي د خپل د شاګرد په لاس، او شاګرد یې رانه شاګردانګي هم نه اخلي. وینې ماما تنها دا ګولۍ بې تاریخه نه دي، د دې شربت تاریخ هم تېر ده. ودرې چې اوس نورې چک کړمه چې نورې به څښي. د دې تاریخ هم تېر ده، یوه ګولۍ نه ده، یعنې دا په دې معنا ده چې د ټولو دواګانو تاریخ تېر ده. ته یو کار وکړه ماما، دا دواګانې دې راواخله او دوکان دې وتړه. سیاله ته عجبې خبرې کوې، دوکان څنګه وتړم زه؟ د دې له خاطر نه وتړه چې ما ورته باید د زرګل درملتون ته لاړ شو او هغه ته زه په خپله وایم چې تا څنګه د سړي ته دغه تاریخ تېرې دواګانې ورکړي دي. ښه چې بیا داسې ده نو دوکان به وتړم. صحیح ده، بند یې کړه. ښکلا ورېرې ښه شو چې ته مې ولیدلې. مېرمن مې په ماشوم ناروغه ده، موټر نه پیدا کېده، په ډېر خواریو مې پیدا کړه او دلته مو راورسوله. نو اوس د خدای هیلې ته ناست یو، نه پوهېږم چې څنګه به شي. اوس د مېرمن څنګه ده؟ ښه نه ده، وضعیت یې ډېر زیات خراب دی. ولې ستاسو په کلي کې کلینیک نشته؟ ځای شته خو کلینیک نشته. دا بیا څنګه شو؟ ملک کاکا د کلینیک لپاره ځمکه راکړې وه، خو موږ کلیوال پرې جوړ رانغلو. موسسې هم پیسې رانه کړې او د کلینیک خبره همدغسې هوایي ولاړه. ګلندای پیواز وکړه. زه یم ډاکټر صاحب. تاسو خپل مریض په وخت سره ونه رسو او هغې خپل ځان د لاسه ورکړه. دا څارم ګلنده هم مړه شوه. ژوند کې دا خبره نه کوي چې ژوند کې دا مجاله دعا باید مرجان کاکا کاکا که چیرې تاسو خپل مریض په وخت را رسولی وو نو هغې به اوس خپل ژوند له لاسه نه ورکوو. خپل حالت له لاسه ورکوي. رښتیا ملک صاحب د کلي خلک د ښوونځي د کار لپاره راټول سوي وو که نه؟ راټول شوي وو، یو څو تنو پکې ډېر کار وکړ. ما هم یو لوحه ولیکله ملک صاحب او همدغسې به یو فلزي لوحه هم جوړوم. خیر اوسئ. رښتیا سیاله پرون مازدیګر یو ناشنا کس ستا پوښتنه یې کوله. زما پوښتنه یې کوله ملک صاحب؟ هو. څوک وه؟ ما ونه پېژانده.
زنګ دی راته. وبخښئ ملک صاحب، تاسو ځواب ورکړئ. سمه ده. وبخښئ نو. اورم ډګرواله ته خو ما ډېر ښه پېژنې، خو مخکې د دې چې ټلیفون سیال ته ورکړې زما یوه خبره واوره. نور نو د دغه کلي د خرابولو نه لاس په سر شه. قمندانه مونږ کلی نه ورانوو، جوړوو یې، او چې څوک یې ورانوي هغه تاسو ښه پېژنئ. سیاله د غرونو ورور دی چې څه فرمایش درته لري. ته څه شوې جاسوسه؟ نور دې نو ځان ته د خارجیانو سره هم کار جوړ کړی ها؟ قمندان صاحب زه تاسو ته په یو مناسبه وخت کې به زنګ وهم. که زنګ وهې که نه یې وهې په وزرونو دې نه راغواړم. ګورئ حمید کومه ګناه نه ده کړې، هغه خو څه کوي. خو په یو شي پوه شه چې دغه ملګری به دې همدا اوس مړ کړم. ته یاسین په فکر کې نه یې، که په فکر کې یې وای نو زما امر به دې منلی و او دی به اوس نه وژل کېده. قمندان صاحب هغه مسلمان دی، کافر خو نه دی چې تاسې هغه وزنئ. د خدای لاس ته وګورئ قمندان صاحب، د خدای لاس ته وګورئ، هغه مه وزنئ. خو خیر ته مې هم د یاده نه یې ویستلی. تا پسې هم کسان دي او ډېر ژر به زما په منګولو کې اوسي. تور محمده کاندې تی کوي ویې ویلی دا د سیال بچی. سیاله لکه چې کومه بده خبره ده. ملک صاحب ډېره بده خبره ده. دا حمید څوک دی؟ حمید د ما زړه ده ملک صاحب، د ما ورور دی، د ما ملګری دی ملک صاحب. هغه وزني راته ملک صاحب. نه پوهېږم چې الله به په مونږ کله رحمېږي او دا انسان وژنې زمونږ د هېواد نه کله ختمېږي. زه بې ګناه ما څه کړي یې؟ ګوره ګوره یاده کړه ما څه کړي دي؟ زه بې ګناه یم. ګوره ما د ښار نجونې هم لیدلي، خو زما لیلا لور بیا په تعلیم کې په پوهه کې له هر چا سره برابري کولی شي. پلاره چې داسې ده نو د سیال ولې هغه کارونه چې زه هم کولی شم په نورو ناسیالو نجونو باندې کوي؟ نه پوهېږم لورې، هر څوک پوهېږي خپل کار یې. دلته خو ما یوازې سوله لیدلې، هغه د کلي نجونو سره هومره فرق نه لري. پلاره تا بیا د هغې طرفداري شروع کړه؟ د څه شي طرفداري؟ دا ته څه وایې؟ چوپ ولې؟ ستا د دې خبرې مقصد څه دی؟ د لیلا پلار په لور مې مه په قهرېږه، خو آخر ځوانه یې ده که نه؟ د لیلا مورې ته خو پوهه لرې، هر انسان خپل ژوند خپل اختیار. موږ خو په زوره د خپل اولاد خبره چاته نه شو کولی. د لیلا مورې د خدای دپاره دا زه څه وینم؟ دا زموږ په کور څه ټکه رالوېدلې ده؟ زه په دې باور یم
چې یوازې د وګړو د فکر د بدلون سره یوه ښه ټولنه رامنځته کیږي. که ته وغواړې چې په ټوپک کې رامنځته کړې دا فساد به ډېر شي او کم نه.